د پاکستان او افغانستان ترمنځ روانو شخړو کې د طالبانو حکومت په دې وتوانید چې د پاکستان یوه جنګي الوتکه F-14 وولي. طالبان او ځینې افغان رسنۍ د ادعاوې په ټولنیزو شبکو کې شریکې کړي چې د پاکستان یوه جیټ الوتکه یې ویشتلې. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړئ نو په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخه تر تاسو در ورسیږي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ روانو شخړو کې داسې ادعاوې خپرې شوې چې د پاکستان حکومت یوه جیټ الوتکه د طالبانو لخوا ویشتل شوې. طالبان او ځینې افغان رسنۍ دا ادعاوې په ټولنیزو شبکو کې شریکې کړي چې د پاکستان یوه جیټ الوتکه یې ویشتلې ده. تر اوسه د پاکستاني هوایي ځواک د پاکستان پوځ رسمي اعلان نه دی کړی چې کومه الوتکه یې له منځه تللې ده. په وروستیو ساعتونو کې د پاکستان او طالبانو ترمنځ سرحدي جګړې او هوایي بریدونه زیات شوي چې دواړو لورو یو بل ته سخت ګواښونه کړي. پاکستان د طالبان لخوا په سرحدي ډزو بریدونو ته ځواب ویلی. همدارنګه د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ویلي چې د پاکستان هر تیرې ته به کلک ځواب ورکوو. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ویلي که پاکستان بیا هڅه وکړي چې په افغانستان خاوره کې بمباري وکړي نو دا به حال وي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې دی. تر بیا مو په الله سپارم.